څنګه وکم نو الله سره دې مشوره وکړي. تاسو به الله سره مشوره کول څنګه دي؟ طالبانو که کوم مشکل درته پیدا سو، مریض ولې واده دې کاو، یو ځکه دې زړه واده دې کاو، ال تلار نه برابرې ده، الله سره مشوره وکړه، الله به لار درو کوي. څه پلان کوي ورولې کې بیا درته درکې. یا مجاهد ولې jihad دې کاو، یو پوسټا ولن ارث دې څه ورته سنجوله کار نه کېده، الله سره مشوره وکړه، الله به مشوره درکې چې دې پوسټې دې طرف نه کار کیږي. بس الله سره مرض دیو ډاکټرانو دې تشخیص نه سو کولای، الله سره مشوره وکړه، الله مدافع دې لار درو کوي. علماء او طالبانو کتابونو کې لیکلي، یو کتاب د طالبانو الفرج بعد شدت، په دې نامه باندې طالبانو دنیا کې ډېر کتابونه شته. ما سره 4 کتابونه 3 کتابونه په دې، یو ارج فی الفرج د امام سیوطی ده، یو الفرج بعد شدت طالبانو د حافظ ابن ابي دنیا ده، یو الفرج بعد شدت د ابو الحسن علي التنوخي ده. دا طالبانو به تر ټولو غټ کتاب دا ډېر ښه. په دې کتاب کې طالبانو لیکلي دي وایي سړی چې الله سره مشوره کوي داسې چل دی وکړي، د شپې دی راجګسي چې ویده کېده اول د شپې کې، والشمس والضحاها دا صورت دی وواري وایي. د دې نه وروسته بل صورت ده واللیل اذا یغشا، دا صورت طالبانو وواري وایي، تر اخره پورې وواري دا وواري دا. هدي د دعا وکړي چې الله ماته دې مشکل د حل لار راوکړي، زه الله تاسو سره مشوره کوم د حل لار راوکړي. تیری ویده سي خو شرط پکې دا ده که وعده کړی تنا به څملي، متأهل وي او جای به نه څملي. خیر ده که کوټه کې څم لاستم پروانه کې خو یو جای به نه څملي. نو طالبانو دا کار به وکړي، الله ورته مشوره ورکړي چې ته پیتا د حل لاره دغه ده. مثلا خبر خو اوس پوه شوئ که نه، مونځ نسته پکې، صرف دا صورتونه ووارې ویلل دي. مثلا یو عالم وایي زه مریضم، ډېر سخت مریضم، څومره ډاکټرانو د زمانې باندې وګرځېدم، چا د ما د مرض تشخیص نه سو کولی. نو مریضانو دپاره هم دا نسخه ده. وایي زه تی د ابوالحسن علي التنوخي وایي ما ته راغی او ما دا نسخه ورښودله. وایي ویلي څملاستلی یومه، دا کار مې اول دا تر 7 شپو پورې کېږي. ښه طالبانو که اوله شپه نه سو، 2مه 3مه 4مه 5مه 6مه تر 7 شپو پورې. وایي اوله شپه هم رانغی، 2مه 3مه 4مه شپه چې سوله طالبانو ویده یم، 2 ملایکې راته راغللې، الله راته راولېږلې. وایي دې ګوتې نه زه داسې چک کولم، لابراتوار الهي باندې معاینه کولم، کتله مې دا کتاب طالبانو د 1000 کاله مخکې دننه نه جوړ ده. دغه عالم ټول عمر زندان کې تېر کړی، د زندان نه سره خلاصوي بیا دا کتاب جوړ کړی، الفرج اسانی بعد شدت، فصل سختۍ نه. داسې نادر کیسې فکري طالبانو غوږونه به ورته وبرېږي. نو وایي دې جنې کتلم عین تر دې سره سر ته سره راورسېد. وایي ما ته یې ویلې چې دې کې به ته وینه وباسې، یو جبانې ګوته راته کېښوده. ما ویلې و سمه ده. سبا ته چې د خوب نه راجګ شوم، حجام ته ورغلم، طالبانو د دې جنې مې وینه وویسته، الله روح جوړ کړه. ګوره الهي مشوره شوله. یا طالبانو کمبل څوک وي، یو مجاهد وایي زه په زندان کې بندي وم، هر څه لارې مې چې سنجولې نه کېدم. وایي بیا عالم دغه راوښودله، دغه استخاره او دغه مشوره، الله سره مې مشوره وکړه، الله د زندان نه د خلاصېدلو طریقه راته وښودله، ډېره ښه مجربه ده. ما نه دا څو وارې ویلېږي، دا د ما د ادرس نه دا په هغه باندې مې سره جګه کړه، بندیانو ته به هم په لاس باندې ورسي، ځکه بندیان دا ښه کولی شي، طالبان هلته بیچارهګان هسې ودونه نه لري. نو طالبانو دا ډېره مجربه د علماوي، ډېر لوی تحقیق بیا حضرت علامه ابوالحسن علي التنوخي پې کړی. نو تاسې هم طالبانو هر څه مشکل موسیو، کور کې مو طالبانو اتفاق نه راتله، د مجاهدینو مابین کې به اتفاقي ولا مشوره الله سره وکړه، الله رب یې در وپېژي، داسې وکړه بس مشوره به جوړه شي. پلانکی مشر مقرر کړه چې ټول پرې راجمع کېږي، پلانکي چې کې ته دبابې ته انفجار ورکوې نه برابرېږي، الله سره مشوره وکړه، چل به الله در وپېژي، عزتې به دې کار برابر شي. په هر چي شي کې عزتي سي د الله سره مشوره کوئ، حتی واده کې یو